د قضایي قوې د محاکمو امنیتي او اجرایوي چارو عمومي ریاست د مجاهدینو او منصوبینو لپاره د صحي خدماتو په برخه کې د غاښونو څانګه پرانیستل شوه. د روان 1445 هجري قمري کال د ذوالقعدې د مبارکې میاشتې په 11 نیټه د قضایي قوې د محاکمو امنیتي او اجرایوي چارو عمومي ریاست د صحي خدماتو مدیریت اړوند د غاښونو څانګه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې رسما پرانیستل شوه، چې په دغه څانګه کې به د یاد ریاست مجاهدینو او منصوبینو ته په اساسي توګه هر ډول خدمتونه وړاندې کیږي. د یادې څانګې په پرانیستل کېدو د قضایي قوې د محاکمو امنیتي او اجرایوي چارو عمومي ریاست د صحي خدماتو مدیریت محترم مدیر مولوي محمد رفیع مروان خوشي څرګنده کړل او ویل د صحي خدماتو مدیریت د لا پیاوړتیا دپاره نورې هڅې هم روانې دي. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د تامیناتو عمومي مدیریت تر چتر لاندې صحي مدیریت هم فعاله شوی دی. د صحي مدیریت بیلابیلې برخې لري چې هغه انشاءالله تر څه اندازه پورې موږ فعاله کړي دي. په دې میاشت کې موږ د غاښو څانګه هم فعاله کړه. د غاښو په څانګ کې انشاءالله پوره خدمتونه د مجاهدینو لپاره کیږي. د صحي خدماتو مدیریت په تیرو 4 میاشتو کې توانېدلی چې د 300 مجاهدینو تداوي په بیلابیلو برخو کې ترسره کړي، لکه د لابراتوار څانګه، د او پی ډي څانګه او د زرقیاتو څانګه. انشاءالله دا مو اراده ده چې نور هم د صحي مدیریت ته پراختیا ورکړو. د غراض د یادې څانګې یو مسؤل ډاکټر په دې هکله وویل: دلته چې کوم کلینیک نوی په فعالیت باندې پیل کړی دی او په روزانه ډول د 24 ساعتونو په جریان کې خدمات وړاندې کوي. نو زموږ چې دی کوم خدمات د غاښونو په بخش کې هغه انشاءالله په جامع او کامل ډول دي، لکه د غاښونو آر سی ټي ده، د غاښونو اکستراکشن دی او همداشان پیلینګ دی یا د باکیفیته موادو په توسط. همداراز د یاد ریاست مجاهدینو او منصوبینو د غاښو د څانګې په پرانیستل کېدو له مسؤلینو څخه مننه وکړل او یو تن مجاهد وویل: الحمدلله زموږ په ریاست کې د غاښو څانګه چې فعال شوې ده، زموږ د غاښو هر رقم مشکلات حل شوي دي او موږ خپل مشرانو څخه زیاته مننه کوو. الله جل جلاله دې ورته اجرونه ورکړي.